بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو، غواړم چې نن تاسو ته د امریکا د ویلاټري د ثبت نام په اړه دغه ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شئ تاسو دې ته ثبت نام وکړئ. معمولا به موږ یو ثبت نام وکړو په دغه ویډیو کې. په تېره ویډیو کې تاسو ته د دې په اړه مو معلومات درکړل او د تصویر د شرایطو په اړه سره وغږېدو. بیا هم که تاسې نشئ کولی چې دغې دپاره تصویر جوړ کړئ، زیاتره ملګري شته دي چې هغوی مثلا نه غواړي چې خپل فامیل یا عکسخانې ته بوځي، هلته ورته عکس جوړ کړي. نو کولی شي دوی ته به زه ویډیو جوړه کړم چې په اسانۍ سره هغه ویډیو څخه استفاده وکړي، کور کې تصویر واخلي او څنګه په دغه شرایطو د لاټرۍ په شرایطو باندې هغه عکس دوی ځان ته ایډیټ کړي. نو هغه به زه د دې ویډیو څخه وروسته بله ویډیو جوړه کوم، په هغه کې به ټولې لارې چارې تاسو ته در وښایم. نو اوس راځم عملاً یو ثبت نام به وکړو دغه لاټرۍ دپاره. د لاټرۍ دپاره تاسې کولی شئ چې مثلا براوزر ته راشئ، براوزر کې د ویلاټرۍ 2025 سرچ کړئ. چې څنګه سرچ کړئ تاسو سره به څه شي، په براوزر کې نور هغه به راشي، ډېر زیات لینکونه به راشي. خو د دې اصل سایټ چې زموږ سره د هغه dvprogram.state.gov، که چېرې دا هم تاسې ډایرکټ دلته ولیکئ تاسو سره به راشي. خو په هر ډول تاسو ته اسانه وي. دغه هغه باندې به کلیک کړئ، لینک باندې چې لینک باندې مو کلیک کړو تاسې به دا سایټ ته راوړي. که غواړئ دې لاټرۍ په اړه د A نه Z پورې ټول معلومات راولئ او حوصله در سره وي، د هغه د چې کوم یو فایل دی موږ سره تقریبا د دې په اړه یو ټول معلومات په دغه سایټ کې تاسې کولی شئ ولولئ، د دې د عکس په اړه، د دې د پروسس ټیپونو په اړه باندې. دا ډي پروګرام انسټرکشن دی، په دې باندې به کلیک کړئ. دغه PDF فایل به تاسو سره څه شي ډاونلوډ به شي. نو دا تقریبا 7 که څو صفحې فایل دی. نو که حوصله لرئ دغه فایل درسره ولولئ، نو د لاټرۍ په اړه به ټول پوه شئ. که څه هم دې په اړه ټوله خلاصه تاسو ته ما په تېره ویډیو کې ویلې ده، نو ضرورت نشته چې تاسې دا ولولئ. تقریبا 21 صفحې دا فایل دی، دا به ټول تاسې لولئ تر څو دې په اړه باندې مکمل د دې په پروسه باندې سټپ په سټپ باندې پوه شئ. صحیح ده، خو ضرورت نشته چې تاسې د هغه کې نو هر څه تاسې ته ما ویلي دي. راځمه ډایرکټ عملاً ثبت نام ته. نو دغه ثبت نام چې دی د انټري راځو په ډایرکټ بینګ انټري باندې کلیک کوو. نو په دې باندې کلیک کولو سره به موږ نه دغه فارم به خلاص شي. د فارم د شروع کېدو څخه به مخکې موږ نه دغه کوډ وغواړي. ژبه به چینج کړو، VW ځکه نه دا فارم بیا سبمیټ به کړئ. نو را به شي دې ځای کې به تاسې نوم ورته ولیکئ. تخلص لومړی ګوره فیملي نیم یا لاست نیم چې کوم دی تاسې ولیکئ، ورته لیکم خان. صحیح ده. نوم د شاید ورته وایم یاسر، یا لیکئ چې ورته لیکئ بسمل. صحیح ده، بسمل خان شو. میډل نیم دې نه وي، دا چک به ورته آن کړي. میل فیمیل ورته میل. صحیح ده. زیږېدلو تاریخ به دلته ورته ولیکئ. صحیح ده، 1990. صحیح. همداسې رابل چې په کوم ښار کې زیږېدلی، سیټي ویر یو بین، جلال آباد به ورته ولیکئ، جلال آباد. صحیح ده. رابل شي ورته کنټري چېرته، کوم هېواد کې، افغانستان به ورته لیکئ. صحیح ده. دا تاسې نه پوښتنه کوي چې آیا ستاسې هېواد د دې الیجیبلټي په د ویلاټرۍ د الیجیبلټي لیست کې شته که نه. که چېرې نه وي نو به کوئ، او هېواد که چېرې وي پکې یس به چک کوئ. ضرورت نشته چې تاسې به مکمل استفاده وکړئ. بل موږ سره چې دی د لینک دې ځای کې کولی شئ خپل تصویر څه کړئ، تاسې اپلوډ کړئ. دلته را به شي دغه ما د ګوګل نه رااخیستی دغه تصویر رااخلو، ورته اوپن کوو. صحیح. دې ځای کې به تاسې خپل ادرس به ولیکئ، ورته میلینګ ادرس. نو تاسې کولی شئ چې د دې انکوایر چې کوم هغه دی، مطلب دې نه دا دی چې که چېرې تاسې دا لومړی کوم ادرس چې تاسې ورکړی په دې باندې تاسې پیدا نه شئ کړلی، نو بیا به د دې ادرس څخه استفاده وکړئ. تاسې خوښه چې دا لیکئ که نه لیکئ. نو ورته لیکم چې جلال آباد، ننګرهار، افغانستان. صحیح ده. افغانستان فقط جلال آباد ننګرهار ورته ولیکم، کافي ده. صحیح ده. نو کوم سیټي، جلال آباد. ډسټرکټ چې دی هم ورته ولیکئ چې ډسټرکټ جلال آباد ښار ورته ولیکئ. څه چې تاسې هغه خپل حقیقي ادرس یې هغه به دلته ورته لیکئ. صحیح ده. پوسټل کوډ به ورته ولیکئ د ننګرهار 001. کنټري افغانستان. صحیح ده. دغه ټول زموږ تاسې
ادرس شو دلته دا اپشنل ادرس خو تاسې ورته لیکئ نه یې لیکئ. غیزې کولی شئ تاسې دویم ادرس ولیکئ، مثلا دلته لیکئ یا کابل ادرس ورکوئ، کابل دوهم لاین ادرس ورکړئ. هر ځای چې زه ورته لیکم کابل، جلال آباد، صحیح ده. لاین ادرس کې ورته لیکم چې سیکنډ زون، صحیح ده. سیکنډ زون مکمل هر څه ادرس دی چې هغه به دلته ټول ورته ولیکئ، صحیح ده. ښه. بل موږ سره څه دی country where you live today، چېرته چې ته اوس اوسېږې هغه ځای ادرس به ورته ورکړې، کوم هېواد کې چې ځئ د هر ځای کې چې یم هغه به ولیکئ. دلته د موبایل شماره هم آپشنل ده، تاسې خوښه چې ورته لیکئ یا نه یې لیکئ، صحیح ده. بل ایمیل ادرس ډېر مهم دی چې تاسې باید څه وکړئ، دلته ایمیل ادرس خپل ایمیل ادرس ورته ولیکئ. صحیح ده. ایمیل ادرس به ولیکئ، بیا به همدا ایمیل ادرس به څه کوئ، تکراري ولیکئ. دې ځای کې به خپل تحصیل ورته هغه کوي، مشخص کړئ چې کوم ځای پورې تاسې تعلیم کړی دی، مکتب هم ویلی دی، پوهنتون هم ویلی، ماسټري هر ځای کې چې هغه به ورته مشخص کړئ، صحیح دی. نو دې ځای کې که خپل مدني حالات په اړه ورته وایئ چې تاسې واده کړی دی، یا مجرد هستئ unmarried به چیږي، که چیرې مو واده کړی نو بیا به څه کوئ، married in my suppose is not a US citizen به ورته انتخاب کړئ، صحیح ده. او که چیرې مثلا نور حالات هم وي، مثلا جدا شوي وئ سره یا کونډ شوي یاستئ، نو دغه به ورته څه کړئ، لیګلي سپریټډ شوي وئ، نو دغه څخه به استفاده وکړئ، دا چیکونه کې به سره انتخاب کوئ. نو که چیرې تاسې ورته میرډ انتخاب کړي نو دلته کوم چایلډ ورته لیکئ، خپل ماشومان هم ځان سره اچوئ، 3 4 یا 1، صحیح دی. یا مثلا نه لرئ ماشومان 0 کنټینیو به کړئ. نو بیا به څه کوئ، کنټینیو پسې به مخکې لاړ شئ. ښه اتلیست کوم ځای کې مشکل یې ورکړو، دا تصویر موږ سره فکر کوم زه سم نه دی، دا څه وایي سیګنال ونه لوستو. ښه دا تصویر موږ سره نه پوهېږم دې کې څه مشکل دی، انټرنېټ هم اخیستی. بیا هم راځو دا پراپرټي به د دې وګورو چې دې مشکل څه ده. ډیټیلز ته به راشئ، 300 په 300 پیکسلو کې ده، صحیح دی. دا موږ سره نو ځکه نه اخلي. نو دا موږ کولی شو چې په دې ډول پوینټ کې به دا اوپن کړي، پوینټ ایډیټ به کړي، ایډیټ ویت پوینټ 3D د لارې چې د پیکسل یې څه کوي برابر یې کړي. نو دغه سایډ د لارې نه کېږي، ځکه سایډ کې موږ سره څه دی، دا ډېر کمپریس شوی دی یو ځلې، نو هغه چې کمپریس شوی بیا یې نه تاته اوپن کوي، ایډیټ کوي، فایل نه اوپن کوي. نو زه راځم دا ورته وایم چې ایډیټ باندې ډایرکټلی کوم، چې ایډیټ یې کړم سره به دا پوینټ کې به خلاص شي. پوینټ کې په اسانۍ سره موږ کولی شو دې څخه څه وکړو، په دې کې ایډیټ وکړو. ښه پوینټ ته راغلی، دلته به هغه ته راشي پوینټ پوینټ پوینټ. ښه هم دلته ورته ووایي چې دا ماته د چیک سلیکشن د دې وکړه، دا ماته دا کوم موجوده هغه چې دی دا ماته کراپ کړه، کنټرول ای به ووایي کراپ ته به راشي، یا به دا ریسایزینګ به وکړي، ریسایز باندې به کلیک کړي. پیکسل به دلته ورته انتخاب کړي چې په 600 پیکسلو کې دا ماته څه کړه، ریسایز کړه. سایټ 600 پیکسلو کې به دا موږ سره څه شي، دوی چې دا موږ ته ریسایز کړه را به شي پیکسلو ته، پیکسلو کې دا چیک به لرې کړي ورنه، دلته به ولیکي چې 600 کې به دا ماته څه کړي، هغه به کړي سیو به کړي دا پکچر، صحیح ده. دا به را به شي فایل ته سیو به کړي او کلوز به کړي، صحیح ده. نو د دې فایل پیکسل یې موږ سره به څه شي، 600 کې شوي، را به شي بېرته به دوباره دا تصویر به څه کړي، اپلوډ به کړي، را به شي فورم خو دې تیار مخکې نه ډک کړی دی، کنټینیو به کړي، صحیح ده. په
که چیرې تاسې مجرد هستئ نو دلته به انمیرډ سلیکټ کوئ، بیا تاسې ته د ماشومانو هغه نه غواړي. صحیح ده چې تاسې د هغې معلومات ته داخل کړئ. نو دې ځای کې به تاسې خپل د کډې معلومات دلته ورکړئ. صحیح ده. دې ځای کې لاست نیم به ولیکئ، تخلص به ولیکئ، لومړی نیم به شي، تخلص به شي همداسې هغه یې نه وي، میډل نیم یې نه وي، دا به نو به چکې ته زیږېدلو تاریخ به ولیکئ او څه به وکئ میل فیمیل به سلیکټ کړئ. صحیح ده. د زیږېدلو ځای به ورته مشخص کړئ، همدارنګه کوم ښار کې دغه شوی دی، په کوم هېواد کې. صحیح ده. دلته به یې تصویر اپلوډ کړئ او بیا کنټینیو باندې به کلیک کړئ. او که چیرې غواړئ مثلا چې ځان ته ثبت نام وکړئ بېرته لومړۍ صفحې ته به راشئ، او یا غواړئ چې ماشومان هم ځان سره واچوئ، نو بیا چې دلته ما د ماشومانو په هغه ځای کې تعداد صفر لیکلی چې څومره ماشومان شته وي هغه به ورته تعداد به ولیکئ. بیا د هر یو ماشوم همدارنګه عکس به او تاریخ د زیږېدو د چېرته پیدا شوی، په کوم هېواد کې، کوم ښار کې، دا به ټول ورته هغه کړي. نو که چیرې تاسې غواړئ چې ځان ته ثبت نام وکړئ نو دلته به بیا څه وکړئ، ځان به داسې انمیرډ سلیکټ به کړئ. صحیح ده. انمیرډ چې کوو دا به کنټینیو باندې به کلیک کړئ. کنټینیو باندې شي دغه ټول ستا معلوماتو ریویو به شي. دې ځای کې دا ریویو سټیج دی چې دې ځای کې تا ته لاست نیم تاخان ورکړی دی او فرست نیم دې بسم الله ورکړی. صحیح دی. جنډر دې مایل او دا زیږېدلو تاریخ دی، دا د زیږېدلو ښار او دا هېواد، همدارنګه په کوم هېواد کې چې اوس اوسېږي، دا دلته د کوم تصویر هغه شوی دی اپلوډ کړی، او دا د مایلینګ ادرس دې شو. دا هر څه معلومات دې ځای کې ته کولی شې ریویو کړې. صحیح دی. دا ایمیل ادرس دی، دا به صحیح وګورئ. د تعلیم سطحه دې ورته مشخصه کړې دا دی. همدارنګه مدني حالات په اړه دې هم ورته ویلي دي. نو دا موږ سره چې شو فقط سبمیټ باندې به کلیک کړي. نو زه دا سبمیټ کړمه. ښه نه وای چې ما سبمیټ کړی وای، خو تاسې دپاره راځم مثلا دا چې دي موږ سره ثبت نام کنفرمیشن کوډ راغی موږ سره DV 2025 سبمیشن کنفرمیشن انټري ریسیو. صحیح دی. یعنې زموږ تاسو ثبت نام وشو په کامیابۍ سره. نو اوس شی دی زموږ سره دغه شیان ډېر مهم دي. دغه صفحه تاسې پرینټ به یې کوئ، که پرینټ نه دي نه به یو تصویر واخلئ ځان سره به وساتئ چې هر کله نتیجه اعلان شي نو د دغه نمبر په اساس باندې، د دغه زیږېدلو تاریخ په اساس باندې او هغه د ایمیل ادرس په اساس باندې تاسې کولی شئ خپله نتیجه بیا وګورئ. صحیح دی. د نتیجې په راوتلو سره هم زه بیا کولی شم چې تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شئ تاسې خپله نتیجه وګورئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، زما چینل سره سبسکرایب کړئ چې تر څو ټول شیر یې کړئ دا ویډیو چې ټول ملګري او همکاران ورڅخه څه وکړي، استفاده وکړي او دغه فرصت څخه ګټه واخلي او ثبت نام وکړي خپل ځان او فامیل دپاره. تاسو ته ښه چانس غواړم، ښې چارې ولرئ.